زه مې ژوند نه امیده سوی یم، نور یې نسم کولی. غواړم امیدونه مې د تل لپاره قطع کړم. دا مې کیدای سي اخري سي بیا به راپسې ارمان وکړي. زه ستړی سوی یم، غواړم د تل لپاره هوسا سم. خلک به حتما راپسې ارمان وکړي، ځکه دوی مې همدا غواړي. ژوند ستړی دی، نو ځکه یې غواړم ختم کړم. دا هغه جملې دي چې ډېری وخت یې ځان وژونکي له ځان وژنې څخه مخکې کوي، خو اما دوی په دې باندې ځان نه پوه کوي چې د جملو څخه وروسته چې کوم څه پیښیږي دا دوی ته فقط او فقط یوه ګناه په لاس ورکوي، یوه ګناه ورته پرېږدي او خپلوانو او کورنیو ته یې فقط یو غم پرېږدي. د ځان وژنې ساینس هغه ساینس دی چې دا مطالعه کوي چې یو څوک ولې ځان وژنه کوي، ولې د ځان وژنې په هکله باندې فکر کوي، ولې دوی بالاخره ځان وژنه کوي. ځان وژنه ولې انسانان کوي؟ د دې هغه طبي او بیولوژیکي اړخ څه شی دی؟ زموږ ستاسې بدن کې یو کیمیاوي ماده ده د سیروټونین په نامه. دغه د سیروټونین ماده زموږ ستاسې په دماغ کې، خصوصا د دماغ په ساقط کې په یو برخه کې د راپي نیوکلیای په نامه باندې یو ځای دی، دا جوړوي. کله چې دا جوړ کړي دا بیا د دماغ په مختلفو برخو ته استوي. هلته حافظه، خوب، پریشاني، موډ، مزاج، د فکر سره یو کار کول، دا ټول کنټرولوي. اوس نو کله چې همدغه سیروټونین زموږ ستاسې بدن کې وي، موږ به خوشحاله یو، د شیانو کار کولو د ټولو په هکله باندې موږ تاسې علاقه به لرو. کله چې د یو لامل له وجې څخه همدغه سیروټونین زموږ ستاسې بدن کې کمیږي، بالاخره شخص ژور خفګان، پریشاني، د موډ تغییراتو ته او بالاخره بې علاقګي او بې له فکره د یو کار سرته رسول او خواشیني په ده کې پیدا کېږي او بالاخره په ځان وژنه باندې لاس پورې کوي. دویم لامل بیا زموږ ستاسې بدن کې دوه کیمیاوي مادې دي، دوپامین او همدارنګه نور افینفرین. دا هم د دماغ په یو برخه کې جوړیږي. کله چې دا جوړیږي زموږ ستاسې په بدن کې بالاخره ریوارډ، یعنی لکه د انعام ورکول، هڅونه، تشویق یعنی موټیویشن دا پیدا کوي. کله چې دا غیر متوازن حالت ته یعنی کمیږي، نو زموږ ستاسې په بدن کې یا زموږ ستاسې په فکر کې بې علاقګي، ناامیدي او بې پروایي او بې حسي دا شیان پیدا کېږي. هغه د هر لامل د وجې څخه وي. بیا سایکولوژیکل فکټورونه دي، یعنی سایکولوژیکي عوامل چې په هغې کې ځینې دماغي مرضیانې راځي، لکه د مثال په ډول باندې شیزوفرینیا مرضي ده، یا بارډرلاین پرسونالټي ډیس آرډر دی، یا بایپولر ډیس آرډر دی. مختلف مرضیانې دي. دا که چیرې په انسان کې پیدا کېږي، بالاخره انسان د ځان وژنې یوه خواته هڅوي او بالاخره هغه ځان وژنه کوي. او بیا کېدای شي ځینې ذهني مشکلاتو ته پېښ شي. د مثال په ډول باندې ناامیدي انسان ته پیدا کېږي چې زه دا کار نسم کولی، زه نور په دې نړۍ کې ژوند نسم کولی، زه یوازې سوی یم. او یا که ته ځینې فکرونه پیدا کېږي زه په ټولنه باندې بوج یم، یعنې زه بار یم په ټولنه باندې. او یا که چیرې د یوازیتوب احساس کوي مثلا، او یا کله چې دی یو کار ته ډېر ځل کوشش کوي هغې ته نه رسېږي، او یا د یو څه د لاسه ورکول دي، دا ټول هغه څه دي چې انسان ځان وژنې ته هڅوي. بل لامل بیا میډیا افیکټس یا د میډیا تاثیرات دي. د میډیا تاثیرات دې ته ویل کېږي چې دغه میډیا څنګه د دغه ځان وژنې راپورونه رااخلي، راپوروي، شریکوي او بالاخره هغې ته انعکاس ورکوي. دغه میډیا چې کوم راپورونه شریکوي دا کېدای شي هم مثبت اړخ ولري هم منفي اړخ ولري. دغه مثبت اړخ چې کوم لري دې ته ویل کېږي د ویرتر افیکټس. د ویرتر افیکټس دې ته ویل کېږي کله چې رسنۍ دغه ځان وژنې قضیه یا د معلومات په داسې ډول باندې راواخلي، په میډیا باندې شریک کړي چې هغه په ډېر یو ښکلې بڼه سره وي، په یو ډېر احساساتي بڼه سره وي، یا بالاخره هغه بار بار شریکېږي. کله چې دا هر څه شریکېږي نو نور خلک همدغه حالت کاپي کوي، د همدغه شخص ته تشویقېږي، بالاخره په همدغه ډول ځان وژنه باندې لاس پورې کوي. همدغه د ویرتر افیکټ خپله د یو ناول څخه اخیستل شوی دی چې نوم یې دی د ساروز آف ینګ ویرتر، یعنې د ځوان ویرتر غمونه. دا د یو الماني لیکوال د خوا څخه یو ناول لیکل شوی و په الماني ژبه باندې په 1904 کال کې. ویرتر خپله یو ځوان هلک بالاخره د یوې نجلۍ سره مینه پیدا کېږي، هغه د لاسه ورکوي، دی په ځان وژنه باندې لاس پورې کوي. په همدغه ناول کې دغه ځان وژنه په یو داسې ښکلې بڼه راخیستل شوې ده چې بالاخره نور خلک هم ځان وژنې تشویقېږي. له هغې څخه وروسته همدغه ناول چې کله خپور شو په المان، په اروپا، په مختلفو هېوادو کې ځان وژنې ډېرې زیاتې کړلې. خلکو به همدغه تقلید کاوه د همدغې ځان وژنې، بالاخره ځان وژنه به یې کوله. بالاخره وروسته همدغه ناول په المان، اروپا او فرانسه مختلفو ځایونو کې دغه ناول منع اعلان شو چې نشي کولی څوک دغه ناول واخلي او بیا هم خپور کړي. او یا بل مثال یې د هنرمند رابن ویلیمز ځان وژنه ده په 2014 کال کې په امریکا کې. رابن ویلیمز خپله یو اداکار و، په مختلفو فلمو او ډرامو کې کار کړی دی، خلکو ته خوشحالیانې او فکرونه او مثبته روحیه ورکړې ده. د په مختلفو فلمو کې لکه د الادین او یا هم د جمانجي په دې فلمو کې کار کړی دی. کله چې دی ځان وژنه کوي بالاخره په امریکا کې 10% ځان وژنې زیاتېږي، ځکه همدغه هنرمند فلمونه او شیان دغه چې خلک ګوري، خلکو ته چې دا کله یو مشکل پیدا کېږي دوی تشویقېږي چې همدغسې ډول باندې دا تقلید کړي او ځان وژنه وکړي. دا د میډیا یو بل مثال دی. او یا بل مثال یې د 13 ریزن وای په نامه باندې د نیټفلکس یو سریز دی. دا په 2019 او 2020 کلونو کې خپور شو. د دې سریز کیسه داسې ده چې یوه انجلۍ د مختلفو کړاوونو او مشکلاتو سره مخ کېږي د هانا په نامه باندې.
په همدغې حنا باندې د ژوند په جریان کې مختلف ستونزې او مشکلات او کړاوونه راځي، یوازیتوب احساساتي کېږي او بالاخره په ځان وژنه باندې لاس پورې کوي. کله چې همدغه سریز خپور سو په ځان وژنه کې په امریکا کې لا هم زیاتوالی راغلی. نو په همدې ډول باندې دغه میډیا کولی شي چې د ځان وژنې پیښې په همدغو شکلو باندې ډېرې زیاتې کړي. نو دا هغه د رسنیو منفي تاثیر سو. دویم بیا د رسنیو مثبت تاثیر دی، هغې ته بیا ویل کېږي د پاپاګینو افیکټ. دا داسې حالت ته ویل کېږي چې کله دغه رسنۍ د ځان وژنې پیښې او قضیې په داسې ډول باندې شریکې کړي چې هغه منفي وبلل سي، د ژوند د مشکلاتو د له منځه وړلو حل لاره نه ورته وویل سي او دغه شخص ته د ژوند کولو، د ژوند د شروع کولو، د کار کولو، له مرګ څخه د راګرځېدلو یو مثبته روحیه ورکړي. پاپاګینو خپله د اپرا یو ساده او خوش اخلاقه کرکټر دی. اپرا یې دې ته ویل کېږي چې کله د موسیقي د لارې یو کیسه یا هم یو شي خلک ته ښودل کېږي. نو یو وخت همدغه پاپاګینو په ژوند کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، احساساتي کېږي، بالاخره کوښښ کوي چې ځان وژنه وکړي. د دوستانو ملګري ورته راځي، دی له همدغه ځان وژنې څخه ژغوري، بالاخره بېرته د ژوند شروع کولو او له ځان وژنې څخه د راګرځېدلو یو امید ورکوي. نو په همدې اساس باندې په اسټریا کې په 2010 کال کې یو څېړنه شوې وه. کله چې رسنۍ همدغه مثبت شیانو خپرول زیات کړي، په ځان وژنو کې ډېر زیات کمښت راغلی و او بالاخره خلکو به ډېری وخت د کومک غوښتلو، د کومک کولو یو حل لاره لټول او هغه به یې غوښتلې. دې په ځای باندې چې ځان وژنه حالت یا هم هغې ته رجوع وکړي. WHO همیشه په دې باندې ټینګار کوي چې رسنۍ باید همیشه په پاپاګینو افیکټ باندې کار وکړي، هغه باید په هغې ډول باید خپور کړي، نه د ورتر افیکټ په ډول باندې چې خلک ځان وژنې ته وهڅول سي. اوس نو دې په ځای باندې چې موږ او تاسې خپل دوستان، قریبان، ملګري، هیوادوال او یا ټول خلک له ځان وژنو څخه وژغورو، موږ او تاسې باید څه وکړو؟ په ټول اول کار چې موږ او تاسې باید وکړو هغه دا دی چې په میډیا کې موږ او تاسې باید همدغه خبرونه په مثبت ډول باندې خپاره کړو. اوس یو مثال درکوم. د تېرې ورځو کې چې کومه پېښه شوې ده، د هغې په هکله باندې ما په خپل فیسبوک پاڼه باندې مختلف پوسټونه ولوستل. د مثال په ډول باندې یو همدا پوسټ دی، بل همدا دی، بل همدا پوسټ دی، بل همدا دی، داسې نور ډېر پوسټونه شته. دوی خلکو ته د دې په ځای باندې چې یو مثبته روحیه ورکړي، حتی په راتلونکي که چیرې یو شخص د دې سره مخ کېږي هغې ته منفي روحیه ورکول کېږي. حتی دغه ځان وژنه په داسې ډول باندې بیانېږي چې خلک په آینده کې همدې ته وهڅول شي چې ځان وژنه وکړي. ځکه خلک د لایکونو، د کمنټونو او یا نورو د ترلاسه کولو لپاره همدا کار کوي، اما په منفي اړخ باندې نه پوهېږي. لکه ما چې تاسو ته مخکې مختلف مثالونه وړاندې کړل، د همدغو څخه خلک ځان وژنو ته په آینده کې تشویق کېږي، بیا ځان وژنې کوي. خو د دې سره سره ما ځینې نور پوسټونه هم ولوستل، لکه مثلا همدا پوسټ، همدا پوسټ، همدا پوسټ، همدا. دا بیا داسې پوسټونه وایي چې خلکو ته یې داسې یو روحیه، یو پوهه ورکړه چې تاسو باید ځان وژنه ونه کړئ، دا حل لاره نه ده، دا مشکلات نشي ختمولی او بالاخره په آخرت کې هم غټه سزا ده. او بل رسنۍ باید د ځان وژنې هغه طرحه، طریقه دا په مکمل ډول باندې تشریح نه کړي. که چېرې مثلا یو ځای ځان وژنه سوی وي، دوی نو په هغې پسې یو غټ داستان لیکلی وي. دا نو یو داسې ښه سړی و، بیا دی له داسې مشکلاتو سره مخ سو، بالاخره دی راولاړ سو، بیا خونې ته یوازې ننوتی، بیا یې ځان وژنه وکړله، بالاخره ژوند ته یې خاتمه ورکړله، ژوند ته یې د پای ټکی کېښودی. هلته یو داسې احساسات بیان سوي وي چې یو شخص خپله هغې تشویق کېږي چې په آینده کې که د مشکل سره زه مخ کېږم زه باید ځان وژنه وکړم، ځکه خلک ما دا داسې تعریفوي، ما ستایي، زما داسې قدر پیدا کېږي، ما بیا خلک داسې ارمان پیدا کوي. خلک خو همدغه ویډیوګانې او نور شیان چې خپروي د ډېری یو داسې یو مشکل ګرځېدلی دی په موږ کې چې یو خو ټول غواړي چې همدغه راپورونه شریک کړي، بیا په یو داسې ډول باندې شریکوي چې هغه بالکل د لیدلو وړ نه دي. خلک همدا کار د ویورز د لیدونکو یا د کمنټو یا د لایکونو دپاره کوي، اما موږ او تاسې باید په منفي تاثیراتو باندې پوه سو. بې له خبریاله، بې له یو مسلکي کس څخه، بې له رسنۍ څخه هېڅ اړتیا نشته چې موږ دغه شیان خپاره کړو چې بې له هغې هغه تر هر کوچني و لویو تر ټولو پورې ورسېږي. نو په همدې خطر باندې موږ او تاسې باید د مړو عکسونه، صحنې، ویډیوګانې، وحشیاتانه حملې دا باید شریک نه کړو. او بل موږ او تاسې باید د ځان وژونکي دپاره چې ځان وژنه یې کړې وي هغې د یو کامیابه شخص لغت کار نه کړو په غیر مستقیم شکل سره. کامیابه خو هېڅوک نه ورته وایي. په غیر مستقیم شکل سره دا معنی چې تا خو بالاخره سکون پیدا کړي، ته خو بالاخره له دې دنیا څخه ولاړې، موږ دې همدې دنیا کې یوازې پرېښودلو، بالاخره ته خو ولاړې، موږ دې په دې مشکلاتو کې پرېښودلو. داسې لغاتونه دا معنا لري چې دی کامیابه شوی دی، موږ تاسې ټول ناکامه یو. دا باید نه وسي. او بل باید موږ تاسې خلکو دا ورسوو چې ځان وژنه یا ذهني مشکلات چې کوم دي دا تداوي لري، دا درملنه لري. ځان وژنه د ژوند حل لاره نه ده. او موږ تاسې باید همیشه کوښښ وکړو چې خپلو زده کوونکو ته، کشرانو ته د میډیا لیټریسي ورکړو. میډیا لیټریسي دا معنا چې د میډیا په هکله باندې هغوی ته پوهه ورکړو. هغوی ته باید دا ووایو چې همدغه شیان چې شریکېږي دا د لایکونو، کمنټونو د ویور دپاره دي، د شهرت دپاره دي، دا په حقیقت کې داسې نه دي سوي. حتی ځینې وخت خو داسې هم پېښېږي چې د ډېرو څو کلنیو څخه مخکې یوه ډېره وحشتانه پېښه بیا رااخیستله سوې وي، د لایکو دپاره بیا شریکه سوې وي. نو په همدې هکله باندې موږ تاسې باید خپلو زده کوونکو ته، کشرانو ته، ټولو ته باید پوهاوی ورکړو. او بالاخره د میډیا څخه دې مسؤلانه او په ښه شکل سره د ضرورت په اساس باندې استفاده وشي. خصوصا هغه کسان چې عمر تر 800 کلو کم وي، د میډیا څخه باید په ډېره اندازه باندې استفاده ونه کړي چې تر څو همدغه شیان بالاخره تر دوی پورې هم ورسېږي. او بالاخره موږ تاسې باید خلکو ته دا ور وښیو،
او یا دا ووایو چې د ژوند فقط یوه ثانیه د مرګ تر 100 میلیونه کاله پورې بهتره ده. ځکه هغه کسان چې په قبرو کې پراته دي د 100 یا 200 یا 1000 کلو څخه که له هغو څخه پوښتنه وشي چې تاسې همدغه 100 کاله چې دلته پراته یاست آیا دنیا یوه ثانیه ژوند غواړئ دوی به دلته ډېر لیوانه سي. حتی که چیرې موږ تاسې په دنیا کې فقط یوه ثانیه یوه استغفرالله ووایو دا په قبر کې تر 1000 کاله هلته چې پروت دی دا بهتره ده. ځکه په قبر کې چې کوم خلک دي هغه د دې توانایي یا د دې هغه په اصطلاح باندې فرصت نه لري چې همدغه یو استغفرالله ووایي. نو که ته یو استغفرالله ووایې د یوه کس سره ښه کومک وکړې له خلکو سره ښه ژوند او چلند وکړې دا د مرګ تر 1000 پیړیو بهتره ده. بالاخره ځان وژنه د ژوند حل لاره نه ده. که ته ځان وژنه کوې که یو شخص ځان وژنه کوي فقط د ځان دپاره یوه غټه ګناه پرېږدي د کورنیو دپاره غم پرېږدي. که ته د همدغو لایکو کمنټو او بالاخره د دې لپاره کوې چې په تا پسې خلک بیا ارمان وکړي دا فقط یوه هفته دوام کوي. یوه هفته بعد به ته د هیڅ چا په فیسبوک و ټویټر و هیڅ چیرې په یاد نه یې. بالاخره د خلکو هېرېږي قبر ته ورځې هلته ستا سره حساب کېږي او دغه غم ته بل هیڅ چاته نه پرېږدې فقط ستا د کورنیو ستا د کورنۍ د غړو او ستا د خوږو ملګرو دپاره یې پرېږدې. نو موږ او تاسې باید له همدغو څخه مخنیوی وکړو او د فیسبوک و سوشل میډیا او مختلفو کسانو ته مې همدا یو زارۍ ورته کوم یو خواهش مې دی چې له همدغو پیغامونو له خپرولو څخه مخنیوی وکړئ. که یې کوئ هم یو مثبت روحیه والا یو ښه پیغام لرونکي خلکو ته یو ښه ذهن لرونکي پیغامونه خپاره کړئ. داسې نه چې بالاخره یو وخت همدغه ستاسو پوسټ د یو ځوان د یو بالاخره نافو د همدغه کس د ځان وژنې باعث د هغې مسؤل بیا موږ او تاسو یو همدغه ته چې دغه پوسټ کوي. مننه.